بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده مفتي صاحب محترمه، دغه فارمي چرګانو غوښې او هګۍ خوړل څنګه دي؟ یو چا څه مې واورېدل چې دا خوراک جایز نه دی، ځکه چې د دې په فیډ او کم خوراک دی د چرګانو په دې فیډو خوراک کې چې دی ځینې وایي چې وینه وچه کې دا وینه پکې شاملوي د دې په خوراک کې، او ځینې خلک د مچلیانو دا مایان چې دي مردار سوي یا د مایانو چې کوم علایش و د دوی کلمي او د دوی اضافي هغې دا په خوراک کې معده کې ورایي، چې ځینې وایي چې د خنزیر غوښه او د خنزیر چربي و دې چرګانو ته د دوی په فیډ کې خوراک کې ملاوي، دا خوراک نجس و ناپاک. نو مفتي صاحب محترم د دې چرګانو غوښې او د دې هګۍ استعمالول څنګه دي؟ دا حرام خو به نه وي. محترم ستاسې د سوال جواب دا دی چې یوله خبره خو دا ده چې د چرګانو په فیډ کې وینه یا مردار سوي مایان یا د خنزیر چربي او غوښه استعمالول دا تقریبا غالبا نه وي، مغلوبه وي، یعنی 50% او 60% نه وي، بلکې دا یو 30% 10% یا 25% دغه اجزا کې شاملوي. نو دا مغلوب وي شرعاً. هغه نور خوراکونه چې هغه نور مواد هغه زیات وي دا کم وي. په دې وجه هم که دا مغلوب وي نو بیا د دغه خوراک باوجود چې دا چرګان یې وخوري بیا هم د دې غوښې او هګۍ حلالې دي، پاکې دي، جایز دي، استعمال یې درست دی. دویم صورت که چیرې دغه وینه د خنزیر چربي او غوښه او دغه طرف دا د مچلي هغه اجزا مردار سوي مچلي که زیات هم وي، د زیات په صورت کې هم غالب وي، بیا هم چرګان یې وخوري دغه چرګانو غوښې هغه حلالې دي، په دې کې څه مشکل نشته. البته که چیرې د دې چرګانو دغه شیانو خوړلو په وجه باندې د چرګانو په غوښو کې بدبو راله نو چې حلالې کې فوراً معلومیږي د چرګ څه بدبویي راځي، بیا خو مضر صحت دی، بیا خوراک درست نه دی، صحیح نه دی. البته که چیرې د چرګانو د فارمي چرګانو د حلالېدو بعد غوښه بدبو نه وه پکښې او د دا خوراک یې کړی نو د هغه باوجود هم د دې استعمال جایز دی. او نن سبا چې زموږ عام مشاهده ده د فارمي چرګان چې حلال کې د هغه د غوښې څه بدبو نه راځي، نو لہذا چې بدبو نه راځي اگر چې دا نجس شیان په فیډ او خوراک کې ورکړي ناپاکه شیان، بیا هم د دې غوښې استعمال جایز دی او هګۍ هم خوړل حلال دی، په دې کې څه مشکل نشته. علامه شامی رحمة الله علیه زموږ د فقه غټ کتاب دی، هغه کې لیکلي دي ولو اکلت النجاسة وغیرها بحيث لم ينتن لحمها حلت كما حل اكل جدي غذا بلبن خنزير لان لحمه لا يتغير. داغه خلاصه ده چې چیرې یو حیوان ناپاکه شی وخوړي او داغه غوښه ورسره بدبودار نسوله نو دغه حیوان چې ناپاکه شی خوړلی دی غوښه حلاله ده. دغه رقم د وزې یو بچی دی او هغه ته د خنزیر یا د خنزیرې شیدې ورکړل سوې، د خنزیر او د سور شیدې د هغه غوښه مرده هغه بدبو نسوله نو بیا هم غوښه خوړل استعمال جایز دی. دا فقهاو لیکلي دي که چیرې په دې خوراک په فیډ کې د خنزیر غوښه ورکول سوي یا وینه ورکول سوي یا مردار سوي مایان د هغه باوجود هم د فارمي چرګانو غوښې او هګۍ استعمال جایز دی، دې کې څه مشکل نشته.